د ولسمشر محمد اشرف غني په لارښوونه د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت ننګرهار ګمرک څخه 10,000 ټنه شوکاڼې او سکاره د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پاکستان ته د صادراتو لړۍ په ترڅ کې ولیږدول شول. د ننګرهار ګمرک ریاست کې په همدې موخه جوړو شوو مراسمو کې ننګرهار والي شاه محمود میخیل، د چارو ادارې د سیمې همکارۍ سلاکار فریدون هاشمي، د ملي پروژو پانګونې څخه د ملاتړ او همغږۍ رئیس عبدالباري بلوچ، ولایتي شورا مرستیال عبید الله شینواري، ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال، ګمرک او بشري سرچینو رئیسانو، سوداګرو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی. د دې ولایت والي شاه محمود میخیل وویل د ولسمشر محمد اشرف غني په لارښوونه د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت 10,000 ټنه شوکاڼې او سکاره له دې ولایت څخه د یو کاروان په شکل د حسن نیت له مخې پاکستان ته ولېږل. هغه زیاته کړه له یادې چارې څخه یې موخه پر ځان بسنه ښودل دي او د خپلو تولیداتو په صادرولو سره په ګاونډي او نورو نړیوالو هیوادونو کې بازار پیدا کول دي ترڅو له دې لارې مو اقتصاد پیاوړی شي. نن خوشحاله یم چې ننګرهار نه د ګمرک په لاره باندې 10,000 ټنه محموله چې د جمهوریت جمهور رئیس صاحب په هدایت باندې تیاره شوې ده د پاکستان ته صادریږي او زموږ هدف دا دی چې یو ملک باید په خپل پښو باندې ودرېږي، په اقتصادي لحاظ باندې موږ خودکفا اوسو او هغه صورت کې کېدلی شي چې موږ صادرات ولرو، ښه تولیدات ولرو او د ګاونډي هېوادونو او همدارنګه د نړۍ نور مارکېټونو ته لاره پیدا کړو. نو په دې اساس باندې دا یو د حسن نیت په خاطر باندې دغه محموله جوړه شوې ده او دا به د پاکستان ته صادریږي چې تقریبا 10,000 ټنه ټول حجم دی. نو دې ځنه په حرکت کې دا د استقلال د سلمې کلیزې په خاطر باندې ترتیب شوی. دې کې شوکاڼه ده او سکاره دي، دا دوه قلمه دي چې موږ یې صادروو. زموږ اوسني وخت کې د دنیا څخه یو بل سره تړلې ده، نو دا اړینه ده او ضروري ده چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره او د ټولې دنیا سره ښه اړیکې ولرو، ښه روابط ولرو، تجارت ولرو او بالاخره د ټولو اقتصاد په یو بل باندې تاثیر لري. نو په دې خاطر باندې دا چې موږ د خپلواکۍ د سلمې کلیزې سره برابره کړې ده. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت ګڼ شمېر نورې سیاسي، ټولنیز، علمي، فرهنګي او تفریحي پروګرامونه ترسره شول.